دې ونه مننه کوم چې د 2 میاشتې کمپاین چې د ولسمشریزو جمهوري ریاست ټاکنو لپاره په ننګرهار کې ترسره شو. د یو شپه ورځ زحمت ویسته او تکلیف یې ویسته. زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو څنګه چې لازمه وه هماغسې امنیتي تدابیر یې د ټولو کاندیدانو لپاره برابر کړل، شرایط یې ورته برابر کړل او هغه نور کوم امکانات چې موږ ټولو کاندیدانو ته اعلی سویه اړتیا وه هغه ورته برابره کړله او په ښه شکل باندې سرته ورسېد. تاسې ولیدل چې په لسګونو زره کسانو په دغه غونډو کې برخه واخیستله، هم د جلال په ښار کې او هم په ولسوالیو کې، او داسې لویه کومه پېښه رامنځته نه شوله. دا په خپله اول مبارکي زه ولسونو ته وایم، د ننګرهار د ولسونو چې هغې دا جرأت وکړه د ټولو تهدیدونو سره سره په غونډو کې برخه واخیستله او د دیموکراسۍ ښه تمثیل یې وکړ. نو د ننګرهار ولسونو ته مبارکي وایم، بیا خپل امنیتي او دفاعي قوتونو مشرانو ته او دېو ته مبارکي وایم چې دغه پروسس په ښه شکل باندې سرته ورسوي. د دې پروسې دویمه مرحله چې ده هغه د ټاکنو د ورځې لپاره تیاری دی چې هم په لوجستیکي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې مشران به دلته په امنیتي لحاظ باندې وروسته معلومات درکړي. خو کافي تدابیر نیول شوي دي. د ننګرهار په ټولو 12 ولسوالیو کې څه مواد چې حساس دي نن ټولو 12 ولسوالیو ته ورسېدل. شیرزاد او حصارک ته څو ورځې مخکې د هوا د لارې تللي او د ننګرهار شلو ولسوالیو ته دغه اساس مواد نن تقسیم شول او ورسېدل چې سبا ته به د جلال ښار او هم په ولسوالیو کې مراکزو ته د ټاکنو دا مواد توزیع کېږي. نو دا چې موږ هم چمتووالی لرو نو دا ملي پروسه ده او د دې کامیابۍ لپاره زه په ولسونو باندې غږ کوم لکه څنګه چې د کمپاین په وخت کې چې دغه 2 میاشتې دوی جرأت وکړه راووتل برخه یې پکې واخیستله. نو زما هیله د ننګرهار د ولسونو همدا ده چې همدغسې د ټاکنو په ورځ باندې هم راووځي، خپله رایې چې چا ته یې خوښه وي هغې ته یې ورکړي او څومره چې دا ملي پروسه کامیابېږي هماغومره مشروعیت د نظام او ثبات لپاره دا ګټه رسوي. نو زه د ننګرهار د ولسونو ټول زما دا هیله دا ده چې دوی د ټاکنو په ورځ باندې راووځي او خپله رایې استعمال کړي او هر چا ته چې خوښه وي هغې ته یې ورکړي. خو لکه څنګه چې مخکې مې ویلي په امنیتي او لوجستیکي لحاظ باندې زموږ نظامي شورا د قومندان صاحب په وجود د ننګرهار په شمول د نورو ولایتونو مسؤلیت هم لري، په هغې باندې به هم بحث دې وکړي. نو موږ کافي محل د قومندې په ولسوالیو کې په زونونو کې د جلال په ښار کې لرو او همغږي د ټولو ادارو ترمنځ په ښه شکل باندې سرته رسېږي. د میډیا ځوانانو څخه ډېره مننه. د ننګرهار ولایت عالی قدر والي صاحب او نظامي شورا ټولو غړو ما سره د ختیځ زون چې د ننګرهار ولایت، کونړ، نورستان، کاپیسا، پروان، پنجشیر ولایتونه شامل دي. موږ مخکې له انتخاباتو نه داسې په جریان کې یاست چې په سطح د زون او خاصتا د ننګرهار نظامي شورا سره په ګډه لوی عملیاتونه سرته ورسېده چې چپرهار و ورپسې د استخرود عملیات ورپسې دا لوی عملیات د داعش په ضد چې په اچین کې شروع شوې ده را ادامه لري. ضمنا نور واړه او کوچني لوی عملیاتونه چې دننه د ننګرهار په ولسوالیو کې دننه ښار او د ښار اطراف همدغسې په کونړ ولایت کې چې د نوابخاص لاره وه چې پس د 4 کلونه خلاص شو. د دغه زون قوتونه لاره د کامل جان په ازادي کې برخه واخیسته. فعلا زموږ قوتونه هلته ځای په ځای دي. د تاسې بچیان په ډاډمند توګه عملیاتونه سرته رسولي دي او زمینه مساعد کړي دي د انتخاباتو لپاره.
انتخابات ملی پروسه ده فعلا تداول ولایتونو که چې د زون مسئولیت ده امنیتي او دفاعي قوتونه تهیه شوي دي په ټاکلو ځایونو کې ریزرفونه ایجاد شوي دي د خاصو قوتونو چې ما سره دي په لازم کې هم په تحدید ځایونو کې مې توصیف کړي دي او هلته ځای شوي دي ځمکني او هوایي قوا سره هماهنګ دي څلور ویشتاته فعالیتونه سرته رسیږي په سطح د ولسوالیو خصوصي دي په سطح د ولایت خصوصي دي او په سطح د زون خصوصیار فعال دي چې ګډ دي امنیتي او دفاعي ځواکونه مسئولین هلته حضور لري او په منظمه توګه په سرعت سره راپورونه تحلیل او تجزیه کېږي او تدابیر نیول کېږي ضمنا نور ډول تکنالوژي ځان سره لرو د استخبارات د راټولولو او په سرعت سره همزمان ټولو زون ته دغه استخبارات رسیږي او عملا دا ټول مسئولین او رهبري همزمان خبري نور فعالیتونه هم موږ لرو خصوصا د استخباراتو په بخش کې په دې باندې کار کوي زموږ مسئولین ادارې ملکي سره ډېر نږدې سره کار کوي شورای ولایتي سره ټول هغه مسئولین او ادارونه چې موږ سره په ټیم کې سره نږدې دي په دغه برخه کې د خپل ولس ته دین په کچه اطمینان ورکوم چې دوی بچه هم فداکاري دپاره آماده ده همدغه انتخابات چې د افغانستان د خلکو سرنوشت ټاکل کېږي د وینې تویېدو مخنیوی کېږي او افغانان په ګډه سره خپل ژوند ته انکشاف ورکړي ضمنا د سیاسي له لحاظه هم چې هغه برداشت نشته دومره چې کنفرانسونه خبرونه تصاویر هم لیدلي دي چې د افغانستان په کچه هغه ډېر مؤثر سیاسي شخصیتونه چې په ټول افغانستان پورې لري زه فکر کوم چې په ټول ټیمونو کې دوی لیدل شوي دي یعنې د جنګ دپاره د جنګ د دوام دپاره یا د انتخاباتو په مخ کې درېدلو دپاره زه فکر کوم چې چا ته به سوال ځای به پاتې نه وي که څوک سرکشي کوي یا غال نږدې ملي ګټې ته حتما سخت ځواک سره به دوی مخامخ شي او دغه موقع چاته د زون په کچه نه ورکول کېږي دا ملي پروسه ده دا حمایت کېږي چې زموږ د وینو په بیه هم تمام شي موږ پرې دریغ نه کوو او اطمینان ورکوو ولس ته چې څه چې توانمندي ده څه چې هغه تجارب او د تېرو درسونه هم چې اخیستي دي دا ټول انشاءالله تحلیل شوي دي او ښه پلان آماده شوي دي د زون په کچه انشاءالله ټولو ولایتو ولسونو ته مشرانو ته عالمانو ته خویندې میندې ټولو ته موږ اطمینان وړاندې کوو چې د خدای تعالی په نصرت سره د دوی بچیان آماده دي چې دوی ته امنیت تامین کړي دي او د دوی امنیت محفوظ کړي او دوی په ډېر آرام اعصاب سره خپل رای استعمال کړي تبلیغات د دښمن ډېر دي نور لیکن شنیدي پاتې مجبور دي چې دا تبلیغات وکړي مګر دا خامخا قرباني ورکړو د ملي پروسې لپاره ډېره مننه السلام علیکم سلام گرم خدمت شما تقدیم میکنم به اجازه جناب والی صاحب مناسب اردو رئیس امنیت مناسب راه 4 و مناسب راه نرمه و سرحدی ما هم به نوبه خود آمادگی خود داریم برای پروسه ملی که پروسه انتخابات است آمادگی گرفته شده و تماما بخشای مربوط مطابق پلان مشترک که البته جناب والی صاحب در رأس است مناسب اردو ما تمام بخشا را در نظر گرفتیم هماهنگی صورت گرفته تقسیم وظایف صورت گرفته و امروز هم تبلیغ قطاع هم صورت گرفته همین لحظه ای که ما صحبت میکنیم در تمام ولسوالی ها در تمام قریه ها در تمام شهرهای کوچک و بزرگ تبلیغ قطاع صورت گرفته در سایت های انتخاباتی مطابق پلان و برنامه‌ای که ما داشتیم
تبلیغ خطا صورت گرفتن. البته ما تعدید به 3 بخش تقسیم کردیم که تعدید پایین بوده و تعدید متوسط بوده و تعدید بلند بوده. ما مطابق همین 3 تعدید با همون سیستم پرسنل در نظر گرفتیم که به شکل درست و به قدر کافی پرسنل در نظر گرفته شده. ما از هموطنان خود خواهش میکنم که کسایی که در تاریخ 6 میزان روز اول برگزاری انتخابات است اشتراک میکنن، بسیار به روح آرام، به دل جمع، به دور از تشویش، به دور از مشکلات امنیتی بیاین به پروسه انتخابات اشتراک کنند، رای خود بریزند. و یک تعداد دوستای ما که در اونجا اشتراک میکنن، از وکیل صاحبا، از بزرگای قوم، از متنفذین، وایی که بادیگارد دارن، وایی که مسلم میان، خواهشمند هستیم که وا به دور از سایت انتخاباتی و مسئله خود استاد کنن که نه مزاحمت برای کارمندای کمیسیون انتخابات شود، نه مزاحمت برای نیروی امنیتی شود، نه مزاحمت برای کسایی که اونجا میان برای رای دادن، برای وا هم مزاحمت نشود. به خاطر از اینکه آمدن مسئله، آمدن سلا و سرابازی در ساحه کمیسیون انتخابات، مرکز انتخابات برای مردم وحشت خلق میکنه، برای مردم دهشت خلق میکنه. بین که ما شما پروسه را به شکل درست و به شکل همه‌جانبه و به شکل واقعیش تمثیل کنیم. خواهش ما از تجار صاحبا و دریورایی که در این مسیر رفت آمد میکنن، از مسیر ترخم و کابل، سر از امروز 5 بجه ما رای عمومی ترخم کابل را بسته میکنیم. البته برای موترهای باربری کلام، موترهای خرد اجازه دارم رفت آمد میکنن، مسافرین اجازه دارم رفت آمد میکنن. موترهای باربری کلام نه به داخل شهر جلال آباد آمده میتونن و نه طرف کابل رفته میتونن. ما 3 استقامت این مسیر شارع را اونجا توقف میتیم وسایط که در خود ترخم است، در مسیر سمرخیل است و در مسیر سروبی. در این 3 استقامت موترها ما توقف میتیم. تمام دوستا و تمام شهروندان ما آگاهی داشته باشند که چیزی مشکل و سوء تفاهم نشود. در مورد روز انتخابات ما تمام نیروی امنیتی با قوت، با قاطعیت در کنار برادرای خود، در کنار شهروندان خود استاد هستیم و از این پروسه دفاع میکنیم و این پروسه را ما با موفقیت میرسانیم و به هیچ وجه اجازه نمیتیم که او کسایی که تخریب میکنن و کسایی که پروسه را صدام میرسانن و کسایی که توطئه جور میکنن و کسایی که خوش نیستن این پروسه موفق شود، او مردم را گرفتار میکنیم و پنجه قانون میسپاریم. و یک بار دیگر نام میدم که ما با جمعی از تیمی که هستیم با یک صدا با یک نیرو حرکت میکنیم و پیش میریم. به ارتباط چک پوینت ها ما یک آگاهی بتون براتون دوستان عزیز که ما در چک پوینت های خود هم در چک پوینت های داخل شهر و هم در اطراف شهر در ولسوالی‌ها مشترکاً. در داخل شهر امنیت ملی، پلیس ملی مسئولیت دارد. بیرون از شهر در ولسوالی‌ها با اردوی ملی مشترک ما چک پوینت ها داریم که به داخل شهر ما در شهروندای ننگرهار نام میتونم که شما بدون تشویش بین به داخل شهر رای خود بریزین و در چک پوینت ها که روبرو میشین پلیس شما، امنیت ملی شما با یک احترام خاص در مقابل شما عکس العمل میکنن و همیشه در خدمت شما هستن، همیشه به خاطر تامین امنیت تلاش میکنن، به خاطر تامین عدالت تلاش میکنن تا اینکه شما در یک فضای صلح و آرامی زندگی کنید. و در داخل شهر ما چک پوینت های ثابت داشتیم. قبلا ما تقریبا 13 چک پوینت سیار و ثابت دیگه هم افراز کردیم در روزهای انتخابات که رویداد بیشتر به داخل شهر داشته باشیم تا اینکه مردم از آرامش کامل برخوردار شوند. و ما مشترکاً قطعات خاص ما اوضاع امنیتی امنی ما با خاص امنیت ملی و اوضاع امنیت ملی مشترکاً پلان‌های بسیار منظم را جور کردن، تقسیم وظایف شده، وظیفه خود گرفتن، زون‌ها تقسیم شده، هر کس در بخش خود مسئولیت خود را پیش میبرد. او تاسو قدرمنو ژورنالیستانو په اجازه تر هر څه د مخه زه د ننګرهار
د ټولو شریفو خلکو ځوانانو سپین ږیرو مشرانو خویندو څخه مننه کوم چې دوی د دغه 2 میاشتې کمپاین چې د ریاست جمهوري محترم کاندیدان درته راتله دوی فعاله ونډه واخیسته دا خپله د دوی پوهه ښیي دا د دوی آګاهي ښیي چې واقعا انتخابات یو ملي پروسه ده هم د ډیموکراسۍ تمثیل کوي او هم د اسلام له نقطې نظره مهمه ده یعنې په اسلام کې مشوره کول او یو ذهن انتخابول دا خپله یو اسلامي اصل نو په دغه منظور باندې انشاءالله موږ په 6 تاریخ باندې به د ننګرهار ټول ځوانان هغه چې تذکرې ټکر کړي وي هغه به صندوقونو ته ځي په پوره ډاډ او اطمینان سره ویلی سم چې موږ په پوره همغږۍ سره د جناب والي صاحب تر مشرۍ لاندې د 201 سیلاب حکومتدار صاحب قومندان صاحب باندې په پوره همغږۍ هغه څه چې د ننګرهار په ولایت کې دي موږ پوره تدابیر نیولي دي او چاته به اجازه د دې ورنکړو چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي خو تاسو پوهېږئ چې کله چې دا کمپاینونه شروع کېدل د وطن دشمنانو دا تبلیغات کول چې انتخابات نه کېږي اما تاسو ولیدل انشاءالله یوه ورځ بعده به د افغانستان ټول ولس شاهد وي چې د افغانان به دغه ملي پروسه کامیابه کوي او خپل د خوښ وړ ذهن به انتخابوي البته د موږ په ننګرهار کې دغه ټیم چې دلته کار کوي پوره ژمنه لرو دې ته چې په ننګرهار کې باید شفاف انتخابات او هیڅوک د دغه ټیم د دغې ادارې که ملکي دي او نظامي دي لکه تر اوسه پورې چې دا ټیم د کمپاینو په جریان کې بېطرف پاتې شوی دی انشاءالله د هغه ورځ باندې چې خلک رایه ورچوي په هغه ورځ باندې به هم همداسې بېطرفه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه په ننګرهار کې پاتې بل خبره دا ده چې تبلیغات دا اوس هم یو شمېر د دشمن کړۍ په ښار او ولسوالیو کې تبلیغات کوي او تاسو ګورئ کله کله دا فیسبوکو کې شی پورته کوي چې بس ملا پلانکي اخوند هدایت ورکړی چې دا مه پرېږدئ زه په پوره ډاډ درته ویلی سم دا تبلیغات مخکې شوي چې د انتخاباتو مخه ونیسي خو دوی ونسو کولی چې دا ونیسي ولې و چې دوی د فیسبوک کې کومې ورکې چې هغه لوګو ورچې چې د نظامي کمیسیون داسې فیصله کړې د نظامي کمیسیون یې مخه نیسي نو که چیرې دوی توانېدلی نو یوه ورځ به موږ په دغه میز لکه و چې خبرې سره کوي دلته هم نه پرېږدي دا تبلیغات په کلونو کلونو سوي دي او بالخصوص دغه د انتخاباتو پروسه چې شروع سوی دوی دا خپل تبلیغات کوي نو انشاءالله دوی په دې باندې نسي توانېدلی تبلیغات به وکړي خو موږ یا قسما وړې وړې کوم پیښې به وکړي هغه د دې معنا نه لري زه د ننګرهار د ټول ولس څخه زما غوښتنه دا ده چې د دشمن د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې رانیسي او یو کومه عیانه کومه وړه پیښه رامنځته کېږي د هغه تر تاثیر لاندې باید رانیسي او لکه څنګه چې په کمپاین کې ننګرهاریانو ګډون وکړي په صندوق اچولو کې د رایم باید داسې ګډون وکړي لکه څنګه چې رئیس جمهور خبره ما په تلویزیون کې واورېدل ول دار کلي دلته ده او رښتیا هم دار کلي په ننګرهار کې ده دا تاسو ولیدل دا ټول نور ولایتونو ته دغه سفرونه چې دغه مطرح کاندید صاحبانو کړي دي یعنې بل ولایت ته دومره سفر نه کړي لکه ننګرهار ته چې راغلي ننګرهار په دې باندې هغه دی چې دا ډېر پوه ویښ خلک دي تعلیم یافته خلک دي او په دغه عمده اصل باندې او په دغه ملي پروسه باندې پوهېږي نو زه نور خبرې نه کوم موږ په ټول توان باندې آماده یو چې انشاءالله دغه پروسه کامیابه سي او مخ ته به ځو له خیر سره بیا د افغانستان د خلکو خوښه ده چې چاته رایه ورکړي مننه